پرون مې درته ویلي وو چې پوتین پلان لري په یوکراین باندې د میزایلو هغه هم د بلاستیکي میزایلو حمله وکړي او نن شپه یې په یوکراین باندې محشر جوړ کړی و، د قیامت شپه وه. زلنسکي بیخي ژړا ته راوستی دی ځکه پوتین په یوکراین باندې د 100 نه ډیر بلاستیکي میزایل ویشتي. په دې بلاستیکي میزایلو کې هغه میزایل هم و چې هغه د اتومي سلاو سروکي لیږدوي، یعنې دې میزایلو پورې پوتین د اتومي سلاو سروکی نه و نښلولی، اما غوښتل یې نړۍ ته وښایي چې که چیرته د ده سړي ماغزه خرابه شوه نو ورپورې یوازې سروکی هم نښلولی شي او د یوکراین خبره ختمولی شي. او دې حملې اروپا دومره ډاره کړې ده چې اوس انګلستان د بیړني حالت دپاره زیري زمینۍ لټوي تر څو وشي کولی د جنګ د نښتو په صورت کې انګریزان بچ کړی شي. په اروپا کې پرتو مجردانو 2-3 کاله هم چې نه کېږي لا مو چې اسنادونه هم نه دي اخیستي، اوس د پوتین میزایلو ته ټینګ شئ.